سلام، وخت مو په خیر. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په کونړ ولایت کې د ولسي جرګې غړو او قومي مشرانو د کونړ د والي سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د پاکو او تقلبي رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري او هغه څه به دوی ونه مني چې د طرز العمل سره سم نه وي کارول شوي او رای ورکوونکي په فزیکي ډول انتخاباتي مرکز ته نه وي ورغلي. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند فرامرز تمنا: موږ غواړو د ټاکنو کمیسیون له وخته مخکې د دې اونۍ تر پایه د ټاکنو پایلې اعلان کړي. څومره زر چې پایلې اعلان شي درغلي کمیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوي دي. اټکل کېږي چې سږ کال به د هلمند په 450 فارمونو کې 60 ټنه ته شات تولید شي. سږ کال د دایکنډي ولایت د بادامو حاصلات 40 سلنه زیات شوي دي.